د مریخ د اوبو په اړه به 2 ساعته فلم هم کم وي. خو نن مو په دې ویډیو کې تاسو ته مهم لنډ معلومات راخیستي دي چې د مریخ د اوبو په اړه مو پوه کړو. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. مریخ زموږ په شمسي نظام کې څلورمه سیاره ده. مریخ زموږ د مځکې په رقم خاورینه ډبرینه سطحه لري. د ایخي تر دغه غلاف لاندې د اوبو ډم یا خوړم شته. د ایسا یا ایروپین سپیس ایجنسی د مارس ایکسپریس په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په مریخ کې د ایخي تر سطحې لاندې د یو ځانګړي رادار په مرسته مایع اوبه کشف کړي دي. دا چې د مارس مریخ دغه سیمه سخته یخه ده، نو دغه اوبه به په لوړه اندازه مالګینې وي. که مالګینې نه وای نو د حرارت په دومره کته درجه کې به خامخا یخی شوي وای. د مریخ سیندونه 3 کاله تر مخه له امریکایي ساینسپوهانو پر مریخ د مایع اوبو نښې نښانې موندلې وې. اټکل کېږي چې د کال په ګرمو موسمونو کې د غرونو له څوکو څخه تر لاندې پورې اوبه بهیږي، چې له کبله په ډبرو کې نښې نښانې پاتېږي. دغه انځور د ناسا د مارس ریناسانس آربیټر نومي مصنوعي سپوږمکۍ اخیستی دی. مالګینې اوبه د مریخ د هورویتس په نوم ډب کې 5 متره پراخي او تر 100 مترو پورې اوږدې کرښې دي، چې ویل کېږي د اوبو د بهېدو له کبله رامنځته شوي دي. خو دا چې دغه اوبه ډېرې مالګینې دي نو انسانان یې نشي څښلی. په دغه اوبو کې د مالګې بیل اقسام موجود دي، لکه د مګنیزیم پر کلوریټ مالګه او نورې. په دغه اوبو کې د مالګو مقدار دومره زیات دی چې څوک ویلی شي چې اوبه نه بلکې مالګه ده چې بهیږي. په دوبي کې تر ژمي زیاتې اوبه. د ګارني په دغه ډب کې لکه څنګه چې ښکاري لږ وخت مخکې مالګینې اوبه بهېدلې دي. په اوبو کې مالګه دومره زیاته ده چې د مریخ سخت درجه حرارت چې حتی تر 0 لا ښکته وي د دې نه لامل کېږي چې اوبه یخی شي. خو د اوبو دغه کرښې صرف په مریخ کې د دوبي پر وخت جوړیږي. اټکل کېږي چې په ژمي کې دومره یخ وي چې حتی دغه مالګینې اوبه لا هم منجمدې کېږي. منظره له پورته څخه امریکایي ساینسپوهانو د ناسا د مارس ریناسانس آربیټر په نوم مصنوعي سپوږمکۍ لخوا رالیږل شوي انځورونه او معلومات ارزیابي کړي دي. د غرونو په سر کرښې لا تر مخه معلومې وې، خو ساینسپوهانو په 2015 کال کې د ځانګړو آلاتو په مرسته د دغو کرښو په اړه دقیق معلومات په لاس راوړل، چې پکې معلومه شوه چې هلته مالګه شته. دغه معلومات د 300 کیلومتره پورته نه د مصنوعي سپوږمکۍ په مرسته راټول شوي ول. پخوا زیاتې اوبه. له زیات وخت راهیسې ساینسپوهان اټکل کوي چې په مریخ کې به اوبه موجودې وي. ډېر پخوا د مریخ کرې زیاته برخه په اوبو کې پټه وه. په دغه سره کره کې لوی لوی سمندرونه موجود ول، خو د دغه اوبو اکثره برخه توش شوه او مریخ وچ شو. د اوبو په تلاش. د مریخ په سطحه حرکت کوونکي روباټونه لکه کیوریاسټي په دغه کره کې په اوبو پسې او په دې توګه د ژوند په څرک پسې تلاش کوي. فکر کېږي چې چیرې چې مایع اوبه وي نو هلته ژوندي موجودات هم ښایي وي. امریکایي ساینسپوهان اټکل کوي چې هغه ژوي چې انسان یې پیژني هغوی د مریخ په مالګینو اوبو کې ژوند نشي کولی. دا که انسانانو ته ناپیژندل شوي نور د ژویو اقسام وي هغه جلا خبره ده. په مریخ د ژوند څرک. خو څوک څه پوهیږي؟ ښایي په مریخ کې ژوند د مځکې په مقایسه په بل ډول وي. د هالیوډ په فلمونو کې انځور شوي خیالي موجوداتو خو څوک تمم نشي لرلی چې په رښتیا به په مریخ کې وي. خو د دې امکان شته چې په مالګه کې ژوندي پاتې کېدونکي میکروبونه ښایي په مریخ کې موجود وي.
که دا ثابته شي نو دا به یو ډیر لوی او حیرانونکی خبر وي. دوستانو د مریخ په اړه زموږ معلوماتي ویډیوګانې دوام لري. موږ به انشاءالله نورې هم خاص دا رقم ویډیوګانې ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپل ملګري مو هم ورته دعوت کړئ، ځکه زموږ ویډیوګانې نه یوازې فن دی، ساتیری دی، بلکې پوهه او علم هم دی. نو تر هغو پورې چې ستاسو خدمت ته بیا په یو بله ویډیو کې حاضرېږو، موږ په خپلو دعاګانو کې په دې مبارکه میاشت کې یاد ساتئ. تر هغو د خدای په امان.